سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. ځینې ملګري میسجونه کوي او پوښتنه کوي چې د یونیسیار کیسونه څنګه شولو. نو په دې باره کې چې زه تر کومه ځای پوهیږم او خپل نظر لرم هغه دا دی چې په موجوده وخت کې د یونیسیار کیسونه د حکومت تر پالیسۍ پورې تړل شوي دي، ځکه چې کوم خلک دلته رجسټر کیږي د هغوی سکرینینګ کیږي، نو تر څو پورې چې د هغوی کیس مخکې ځي نهایي کیږي، نو اړینه دا ده چې دا معلومه شي چې آیا دغه خلک دلته په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه لري او که نه. لکه په موجوده شرایطو کې چې موږ او تاسو وینو چې د شارپ او یونیسیار ټوکنو والا له ځینو مشکلاتو سره مخ دي. په دغه وجه باندې اوس موجوده وخت کې چې هغه کم اولینی سکرینینګ کیږي یا انټرویو کیږي هغه د شارپ په دفتر کې کیږي او شارپ چې کم دی هغه یونیسیار سره پارټنر دی، یعنی په شارپ دفتر کې د یونیسیار افسران هم هلته ناست دي، دغه کیسونه چې کوم هلته رجسټر کیږي یا مخکې ځي. نو زه فکر کوم چې یونیسیار غواړي چې پوه شي چې د حکومت پالیسی څه شی ده، تر څو چې د حکومت پالیسی واضحه شي او له هغې نه بعد دوی بیا خپله پالیسی برابره کړي. ځکه اوس چې دا کم خلک رجسټر شوي دي، د دوی سکرینینګ شوی دی یا اوله انټرویو یا دومه انټرویو بغیر له هغو خلکو چې هغوی سره اسایلم سرټیفیکیټ یا ریسیټلمنټ سرټیفیکیټ دي، حکومت هغوی ته تر یو حده پورې سهولت ورکوي د اوسېدو. ولی هغه خلک چې هغه د شارپ ټوکن لري یا فقط د یونیسیار ټوکن لري، نو د هغوی برخلیک واضح نه دی. په دغه خاطر باندې څه موده وړاندې د شارپ دفتر چې کوم دی په خپلو هغه کړکۍ باندې یو نوټس لګولی و چې د یو څه مودې لپاره دوی خپل کارونه ودرولي دي، یعنی دا نوی سکرینینګ چې کیږي چې خلک راځي نوی انټرویو ورکوي هغه درول شوي دي. دا چې زاړه کیسونه کم دي هغه په خپل ځای دي، ولی دا معلومه نه ده چې اوس به هغه پروسس کیږي نه کیږي، خو هغه کیسونه چې کم دي هغه اکټیو دي، هغې کې څه مشکل نشته دی. فقط مسله دلته دا ده چې د حکومت پالیسی واضحه نه ده او یونیسیار دې ته په تمه دی چې د حکومت پالیسی واضحه شي او د هغې په مطابق دوی بیا خپله تګلاره برابره کړي. نو ټولو دوستانو څخه همدا هیله دی چې تاسو منتظر شئ او د وخت په راتلو سره چې کله حالات برابر شي یونیسیار خپله وخت په وخت خپل چې کوم اپډیټس دي هغه شیر کوي په خپلو پاڼو باندې، که فیسبوک پاڼه ده یا د دوی ویب سایټ دی یا داسې واتساپ دی یا انسټاګرام وغیره باندې ټویټر باندې دوی خپل خبرونه نشروي هلته. او موجوده وخت کې دغه ګیپ راغلی دی چې دوی دلته منتظر دي د حکومت پالیسۍ ته، تر څو چې حکومت خپله پالیسي واضحه کړي نو هغې نه بعد بیا یونیسیار چې کوم دی ځان ته خپله تګلاره برابروي د دغه کیسونو په مطابق باندې. مننه.